سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې تل د زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن سه شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 9 چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 21 سره برابره ده. شبنم وزیریم او تاسې تل د زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچینې کابل کې د نوي ډیلي سفارت پرانستل کېدل. د هند بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سفارت کچې ته د خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ له لوړولو خبر ورکړی دی. او ایران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند له هوکړې هرکلی کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سفارت کچې ته د خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ له لوړولو خبر ورکړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه د افغانستان سره د هند د اړیکو د پراختیا هوډ ښکارندویي کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند سفارت په کابل کې د افغانستان د هر اړخیزې پراختیا، بشري مرستو وړاندې کولو او نورو برخو کې د نوي ډیلي همکارۍ لا پیاوړې او پراخې کړي. ایران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند له هوکړې هرکلی کړی. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان او پاکستان له تحولاتو اغیزمن کیږي او تهران د دواړو لورو ترمنځ د اوربند له لاسلیک شوې هوکړې ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر درناوي ټینګار لري. اسماعیل بقایي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ائتلاف حضور له نامنۍ او تروریزم پرته بل څه نه دي راوړي. بقایي زیاته کړې د هغو خبرو په اړه چې ګواکې امریکا غواړي خپلې اډې بیرته په افغانستان کې پرانیزي، د سیمې هیوادونه په دې اړه یو ګډ دریځ لري او د نیویارک په 4 اړخیزه ناسته او له هغې وروسته د مسکو په غونډه کې هم د سیمې هیوادونو د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د درناوي پر اړتیا ټینګار کړی. د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي مشر د ترکمنستان لخوا د ټاپي پروژې مشر او ملپلاوي هرات ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې له چارو لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي رئیس ټاپي د افغانستان او سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهمه او حیاتي پروژه بللې او زیاته کړې ده چې د افغانستان په خاوره کې د یادې پروژې چارې له کومې ستونزې پرته په چټکۍ روانې دي. نوموړي په هیواد کې سرتاسري امنیت ته په اشاره ویلي چې اوس مهال د ټاپي په شان د نورو لویو او ستراتیژیکو پروژو د پلي کېدو لپاره مناسب او تر ټولو ښه شرایط برابر شوي او اسلامي امارت د ټولو هغو پروژو ملاتړ کوي چې د هیواد د آبادۍ او اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. ملا عبدالواسع د ټاپي پروژې په تطبیق کې د اسلامي امارت د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی او د ترکمنستاني پانګوالو ترڅنګ یې له ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې له دې فرصت نه په استفادې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه راز د ترکمنستان لخوا د ټاپي پروژې مشر او ملپلاوي ډاډ ورکړی چې ترکمنستان به د اسلامي امارت په همکارۍ په خپل ټاکلي وخت د ټاپي پروژې چارې بشپړې کړي. د یادولو وړ ده چې د ټاپي پروژې بشپړېدو سره به یوازې افغانستان په کلني ډول شاوخوا 1 میلیارډ امریکایي ډالر عواید ولري. او وروستی خبر هم دا چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو خلکو د ملاتړ لپاره د اسلامي همغږۍ صندوق لخوا د مرستې تړون لاسلیک شو. د اسلامي همغږۍ صندوق او د اسلامي همکاریو سازمان دفتر په افغانستان کې د مرستې تړون لاسلیک کړی څو د هغو خلکو سره بشري ملاتړ وکړي چې د سپټمبر په میاشت کې د ختیځ افغانستان زلزلې ځپلې دي. یا تړون د اسلامي همغږۍ صندوق په استازیتوب د دغه صندوق اجرایه مشر محمد بن سلمان البخیل او د او آی سی دفتر په استازیتوب په کابل کې د دغه دفتر مشر ډاکټر محمد سعید العیاش لاسلیک کړ چې د کابل او آی سی دفتر به د مرستې د افغانستان سرې میاشتې له ټولنې سره په همغږۍ اغیزمنو خلکو ته ورسوي. یاد سازمان ویلي چې یاده مرسته د سیمه ییز تړون د اسلامي همغږۍ صندوق د روانو بشري هڅو او د اسلامي نړۍ د خلکو د ملاتړ په موخه د دوی د مسؤلینو یوه برخه ده په ځانګړي ډول د روانو بشري بحرانونو په رڼا کې چې موثره یووالي او همکارۍ ته اړتیا لري.
کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانۍ ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې ډیرو نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.